د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنعت خونو مسؤلین د هرات په دولتي ادارو په ځانګړي ډول ګمرک کې د فساد پر شتون اندېښنه ښیي او هغه د هېواد د اقتصادي پرمختګ په وړاندې خنډ بولي. سید عبدالوحید قتالي د هرات والي هر څو په ګمرکونو کې د فساد شتون مني خو وایي هوډ لري ټوله فاسده حلقې د دې بنسټ څخه لیرې کړي. نور حال د غلام فاروق رسولي په راپور کې واورئ. فساد، کار ماتونه، شکونې او غلاوې هغه لوی ستونزې دي چې تل ورڅخه خلک په ځانګړي ډول پانګوال شکایت لري. د هرات ولایت صنعت او قانونو خونې مشر د بهر څخه د قاچاقي توکو واردات او په ګمرکاتو کې د فساد شتون د افغان صنعت په وړاندې غټې ستونزې بولي او د حکومت غواړي چې مخه یې ونیسي. ورود اموال قاچاق از مرزهای باز و فساد در گمرکات زهر است که بر صنعت افغانستان استفاده میشه. په همدې حال کې د سوداګرۍ خونې مسؤلین هم په دولتي ادارو او ګمرکاتو کې د فساد څخه سر ټکوي او وایي که د دا ستونزې مخه ونیول سي نو ډیر ژر به افغانستان له اقتصادي پلوه پرمختګ وکړي. فساد نه تنها در گمرک وجود داره بلکه در مجموع ادارات دولتی با اندازه های مختلف فساد وجود داره و هیچ کسی رد کرده نمیتونه. ما در جدول جهانی در صدر قرار داریم و طبیعیه که این فساد باعث عظیم میشه که تاجرایی که سالم کار میکنن، تاجرایی که میخواین که برای افغانستان و برای مملکت خود فکر میکنن با صداقت و ایمانداری کامل کار میکنن، یک مقدار توان رقابت از اونا بگیره و این باعث عظیم میشه که آهسته آهسته رغبت کمتر پیدا بکنن به کار کردن، به تجارت و برای توسعه مجموعه خود. د بلې خوا د هرات ولایت والي هم په ګمرکاتو کې د پراخ فساد شتون مني او وایي هوډ لري د فساد کوونکو کړیو په وړاندې ودرېږي او هغوی د ملت له وینو خوړلو څخه منع کړي. از الف تا یای فساد مردم افغانستان هم میفهمه. من با تمام قاطعیت یک لحظه والی باشم استادیم 2 ماه سکوت نکردم، بلکه وقتی که جناب رئیس جمهور گزارش ما را مورد تایید قرار دادن به وزارت محترم مالیه سپردن جهت اجرا تا که وزارت مالیه سیستم‌های خود میسازه، کمپلکس خود میسازه، اینا سوء استفاده رو شروع کرده بودن تا آخرین لحظه. تا زمانی که سیستم‌ها ساخته میشه مطابق به هدایت جناب رئیس جمهور ما نمیگذاریم که اینجا به این شکل فساد صورت بگیره. د هرات ولایت ګمرک چې د هیواد په کچه یو له غټو عایداتي سرچینو څخه دی، د هرات ښار څخه و اسلام قلعه بندر ته په انتقالېدو سره یې عواید نږدې 50% کم شوي دي چې دې کار هم د چارواکو او هم د خلکو اندېښنې راپارولې دي.